یو صحابي سره چې رسول الله ملاو شو دا مسوج بداو کې چې بدل ټول خلق کې عزت دکراله عمرو بن العاص دا ډېر اوچت صحابي دی عمرو بن العاص دغه من دهات العرب وي په عربو کې اختیاران یو سودي دهات العرب اربعه یو باندې کې معاویه سره دی او یو باندې کې عمرو بن العاص رضی الله عنه الله ولته ډېر زیاده زیرکتیا او اختیارتیا ورکړي و دغه واقعات ډېر زیات مشهور یو ځل دی وایي زما سلطان چې محمد رسول الله د ټول انسانانو عزت راغی نو انسان علما ما رسول الله دو فرمایي چې یا رسول الله من احب الناس الیک تا د ټول انسانانو کې څوک ډېر محبوب دي وای ما دغه فرمایي چې عائشه وای ما ته یا رسول الله سوچ مې دا چې زنانو ته د عائشه ګرانې کې سړو کې وځه ګرانې وا وای مولا فمن الرجال په سړو کې تاسو ګرانې وي ابوها د عائشه بلار را ګرانې په ټول سړو کې یعنی په ټول انسانانو کې رسول الله د چې ډېر زیات ګرانو هغه د ام المؤمنین عائشه او په سړو کې چې ډېر زیات ګرانو هغه د ام المؤمنین عائشه هغه بلار چې هغه د صدیق اکبر وي الغرض عمرو بن العاص رضی الله عنه چې کله رسول الله ابو بکر یا کوئی ما ته چې بیا د څو ګران دی فاروق اعظم وي مول بیا وي عثمان وي به څنګه شو وي مول نشه چې څه بل پختل وکما ډېر د بل یا څه چې په ټول صحابه کرامو کې اخره کې د څه ګران وي به دې چې قلار شو ما به دې چې خفه شو وګوره د رسول الله اخلاق الغرض د دې ټول خبرو مقصد زمانه د رسول الله اخلاق دومره اوچتو ار یو صحابي به دا ګمان کوي چې د ټول صحابه کرامو کې د څه ګران او دسه بنا جرير بن عبد الله البجلي امام بخاری رحمه الله په صحیح بخاری کې دا واقعا نقل کړی دا جرير وایي کلم چې رسول الله کتل رسول الله باندې خندلې چې کلم هم رسول الله او کتل د رسول الله باندې خامخا خندل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته باندې یو کارنامه کړی و په یمن کې یو مزار الفران مریدان او خلق داغي بده مزارو عبادت او هغه ولا ختم کړی و کله هم چې جرير بن عبد الله البجلي وایي رسول الله او کتل نو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم خامخا بعد خاندان د رسول الله اخلاق د عام صحابه کرامو سره دي د اسلام د اوچت دشمنان چې هغه اسلام رنګول او چې کله اسلام راوړل دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوچت اخلاق کړی دي وحشر رضی الله عنه توصيات دي دا هغه صحابي دي چې د حمزه رضی الله عنه شهید کړو چې کله اسلام راوړو رسول الله تعالی اسلام دی قبول له اسما صحابي او اوچت مسلمان دي خو زما مخه له بدر راځي دی وجه چې تا د زګورم نو ما د حمزه را یادېږي او بیا زګورم خفکیږي ګوره داسې چې بل سړی وي او هغه یو سړی ګیر کړی وي او دغه د تسلط د لاندې راغلی وي او هغه د هغه د تره قاتل وي او د هغه د داسې تره قاتل وي چې هغه د ده دپاره خلاص و هغه به خامخا وشو محمد رسول الله ګوره داسې اخلاق